دا مولانا شمس العارفین صاحب دا غي فرزند چې کوم دین واغي اکسیډنٹ کړی دی او غي په هسپتال کې نو غي بار چې دینو خلکو ته دا وینام کړی وا چونکه غي ته خلک الته ورتلل نو زمونږ د خپل مرګرو ته دا مونږ درخواست کوو چې دا غي چې دینو دا مولانا شمس العارفین سے برزن ته خصوصي دعاګانې وکړي او دا خصوصي او بهترین شپې دي په داسې شپو کې دعاګانې قبليږي او اکثر مرګرو دار چې روزه نیولي نو چا چې روزي نیولي دي او چا دعاګانې د شپې څوک پاسي تهجد کوي یا سمرۃ الاباء کرام علماء کرامي نو داغي دغه پرزند لپاره خصوصي دعاګانې وکړي او غي باقاعده خلکو ته دا ویلي دي چې اسپیټال ته چې دینو تاسو تشریف مراوړل او اسپیټال کې بیا دای چې د اسپیټال نا عمله چې کمای نو دی بیا داسي چې په دې باندې تنگ شي او باز ازي په اسپیټال کې دومره رش پکارم ني نو هغه غریب ادارې چې پروګرامونو لپاره اومزي او هغه چې کم دینو هغه خپل دینی سمره د سرګرمۍ چې دی هغه پکې روان دي پوره کوي نو د دې د وجه نه تاسو اغي متنګوي او اغي بس بار بار مپونونه کوي سو کو سره امداد کول غواړي نو هغه بلا طریقې دي هغه په هغه طریقه باندې سړیو کی نو الته تګ نه دی پکار او تنګول نه دی پکار ځکه چې د سره بیا د هسپتال ماحول هم خراب شي بیا هغه عمله چی هغه په هغه مریض باندې او په داسې خلکو باندې بیا تنګ شي نو مونږ خو چونکې دین سره تعلق دی نو مونږ به خلکو ته یو ښه سبق ورکو او خلکو ته به داسې سیز دو مخه ته چې دا غینه خلک متاثر شي نو دعاګانې وته کوي دلته کې بس یو 2 رکعات نفل تلاوت تهجد هر ټیم هغه ته دعا کوي چې الله ولا صحت کامله عاجله مستمره ورکړي